السلام علیکم انجینر صاحبانو، هیله ده چې روغ جوړ یاستئ. نن د ټول سټیشن په درس کې غواړم تاسو ته د جاب سلیکشن طریقه در وښیم. نو په دې کې لږ کې تاسو په دې توانیږئ انشاءالله چې څنګه جاب سلیکشن کېږي. له دې چې تاسو ته زه د جاب سلیکشن طریقه در وښیم، هغې نه مخکې غواړم چې تاسو د جاب د خپل عمومي کنسپټ معرفي کړم چې جاب کنسپټ څه دی. فرضاً تاسو کمپیوټر لري، په کمپیوټر کې هم اډو فایلونه لري او هم چې د ویډیوګانې کلیپونه لري. نو تاسو غواړئ د خپل د MP3 صوتي او ویډیوګانې چې لري دا یو له بل څخه جلا کړئ تر څو تاسو هغه میکس نشي، ګډوډ نشي. نو دې ته خاطر تاسو جلا فولډرونه جوړوئ، نو هر یو په خپل فولډر کې اچوئ تر څو منظمه شي. نو دې دپاره په ټولستان کې جاب داسې یو فولډر مفهوم لري. د فولډر یو شکل یو مفهوم لري چې په دې کې موږ او تاسو ځو په یو خاص ساحه کې، په یو جاب کې، یعنې په فولډر کې خپل ټوپک خپل پاینټونه اخلو. یعنې که چیرې فرضاً موږ په یو ولایت کې په یو جاب کې پاینټونه واخلو او لاړ شو په یو بل ولایت کې او بل ځای کې کار کوو، هلته هم په همدې جاب کې موږ پاینټونه واخلو، ریکارډ وکړو، پاینټونه ریکارډ وکړو، ټوپوګرافي وکړو. نو دا یو ډېره غټه ساحه کېږي په یو جاب کې، دا موږ نه ګډوډ کېږي. نو دې د خاطر هرې ساحې د خاطر هر منطقې د خاطر موږ داسې یو جاب یعنې یو فولډر شکل دی دا جوړو، په هغې کې خپل پاینټونه ریکارډوو او خپل ټوپوګرافي ثبتوو. نو دې د خاطر موږ د جاب څخه استفاده کوو. یعنې په عموم کې موږ تاسو ویلی شو چې جاب داسې یو شکل یو داسې یو مفهوم لري لکه یو فولډر چې دې کې ټوفو د کوم پوینټونه چې په ټوفو کې موږ اخلو هغه دې کې ریکارډوو او په دې کې موږ ثبتوو. زه خپل درس باندې شروع کوو. لومړی خپل دستګاه ان کوو. کله چې زموږ ستاسې دستګاه روښانه شوه نو موږ داسې دلته صفحه راځي، صفري صفحه راوړو. صفري صفحې کې دلته FC د پاسه میموري ده، په دې باندې FC باندې کلیک کړو تر څو جاب آپشن راشي. کله چې جاب راغی نو جاب باندې انټر کوو. جاب سلیکشن موږ تاسو ته څلور آپشن راځي چې یو پکې جاب سلیکشن دی، جاب نام ایډیټ دی، جاب ډیلیشن، کامز آوټپوټ او کم سیټ اپ. نو جاب سلیکشن باندې کلیک کوو. موږ تاسو دلته کوي شو خپل هغه ټوپو ته خپل کار د خاطر دلته یو جاب انتخاب کوو. جاب انتخاب د خاطر لومړی سر کې دلته لیست باندې کلیک کوو. موږ تاسو ټول جابونه چې په دستګاه کې شته دا خلاصوي، چې په اکثریت په ټوټل سټیشن دستګاه سوکیا ټوټل سټیشنونو کې ټول لزن جاب اوسېږي. د لس څخه موږ تاسو نشو کوی چې ډېر جابونه وکړو. نو په یو جاب کې تقریبا 50,000 شپږ تر 10,000 پورې رنګ ټوټل سټیشن نظر هغه د دې اډیشن ته دا فرق موږ تاسو کوی شو پاینټونه سیف کړو. که چیرې لس جاب زموږ ټول پوره بیا موږ کوی شو دا چې د جابو څخه ډاټا کمپیوټر ته انتقال کړو او خپل ځان ته چې د جابونه تش کړو، ډیلیټ کړو، بیا هغې کې نوي ټوپو او یا هم پاینټونه ثبت کړو. نو فرض مثال زه راځم د جاب 7 باندې کلیک کوم. دا چې کلیک کوم انتخابیږي. بیا راځم لاندې په کوردینات سرچ جاب کې هم جاب 7 باندې کلیک کوم، دا انتخابوم. بل دلته یو هغه د سکیل فاکتور دې باندې موږ تاسو سکیل فاکتور باندې دلته تغیرات پکې نه لرو. دا هغه وخت چې کله پوینټونه په DGPS باندې د BM پوینټونه اخیستل شوي بیا هغې موږ تاسو ته خپله سکیل فاکتور کوي، او که چیرې سکیل فاکتور موږ تاسو را نه کړي دا هم دا یو قبلوو. نو اوس که چیرې موږ تاسو شاته راشو نو په عمومي صفحې کې دلته معلومیږي چې جاب 7 زموږ تاسو انتخاب شو. بېرته راځو په جاب باندې انټر کوو. جاب نیم ایډیشن یعنې که چیرې په ساحه کې موږ تاسو داسې یو ساحه ده چې هلته غواړو خپل د خوښې جاب ته نوم ورکړو، مشخص کړو تر څو نور موږ ګډوډ نه شي. نو دې د خاطر دې باندې کلیک کوو، خپل جاب نوم تغیروو. جاب نوم تغیرول د خاطر دلته راځو. پر مثال SVM 1-2 شو باندې کلیک کوو تر څو موږ ته عدد واړي 1-2. نو دې باندې کلیک کوو. چې کله کلیک وکړو اوس بېرته موږ تاسو صفري صفحې ته راشو. دلته معلومیږي زموږ جاب نیم تغییر وکړو، یعنې SVM 1-2 دا تغییر شو. بل آپشن د خاطر بیا راځو جاب باندې کلیک کوو. کله جاب باندې کلیک کوو دلته راځي جاب ډیلیشن، یعنې څنګه موږ تاسو کوی شو جاب ډیلیټ کړو، له منځه یې یعنې که چیرې یو ځای کې موږ تاسو ټوپو کړې ده دلته دوه په عمومي کې دوه خبرې دی. یو کله چې موږ تاسو ټوپو وکړو هغه ډاټا خپل کمپیوټر ته انتقال کړو نو هغه موږ تاسو دلته دی. نو څنګه موږ تاسو کوی شو چې جاب له منځه یوسو. دې باندې کلیک کوو. دلته مختلف جابونه دي موږ تاسو کوی شو. دې باندې داسې کلیک کوو. فرض مثال غواړم همدغه جاب چې موږ تاسو انتخاب کړو دا زه ډیلیټ کړم. دلته ګر چې موږ تاسو 300 پوینټونه نه دي ریکارډ کړي نو پاسني او لاندني جابو ګوره چې دا ټوپو دي کې 352 پوینټونه ریکارډ دي. موږ غواړو چې دا SVM 1-2 جاب ډیلیټ کړو. دې باندې کلیک کوو. یا څه دا ډیلیټېږي. او بل مهمه خبر دلته دا د کچیرې جابونو ترڅنګ داسې ستوري علامې دا موږ تاسو نشي کوی ډیلیټوی، ځکه چې وایي دا د دې ډاټا نه ده ډاونلوډ شوې.
یعنې تاسو دا نه ډاونلوډ کړي نو دا نشئ کوئ. کله چې دې ډاټا ډاونلوډ شي بیا کولی شو دا هم ډیلیټ کړو، له منځه ویسو. بل اپشن کمز آوټپوټ په نامه دی چې کله موږ تاسو غواړو دا کوم ځای کې ټوپو مو کړه، پوینټونه مو ریکارډ کړه، دا غواړو خپل کمپیوټر ته انتقال کوو، هغې نه استفاده وکړو، سیول 3D ته انتقال کوو، نو دې هغه څخه استفاده کوو چې اوکې دا انټر کوو. کله چې انټر کوو دا بیا موږ تاسو ته وایي په کوم فایل کې هغه فایل ورته انتخابوو، دا بیا ډاټا انتقالوي. نو دې ته به هم زه یو ځان ته یو کلیپ جوړ کړم څنګه کوی شو سوکیا ټوټل سټیشن څخه کمپیوټر ته د کیبل په واسطه او یا هم هغه ټوټل سټیشنونه چې هغه د یو اس بي ځای لري، فلش ځای لري، څنګه فلش انتقال کو. بل کلیپ به زه جوړ کړم هغې ته انشاءالله. بل اپشن چې دلته چې کمز او سیټ اپ په نامه ده چې دې باندې کلیک کوو، دا هغه سیټ اپ دی خپله د هغه ټوټل سټیشن د دې دستګاه مطابق سیټ اپ دی. لکه تاسې که چیرې وړ کې کار کوئ پیس سیټ اپ دی مثلا، داسې یو سیټ اپ دی. دې کې موږ تاسو ته راد نه لرو، دا هم داسې پرېږدو. نون ډاټا کله چې موږ تاسو جاب ته راشو نو لاندې نون ډاټا په نامه دی. دا معنا چې څنګه موږ کولی شو هغه شیان چې صف شوي دي تیار جوړ دي پر مثال هغه خپل دستګاه ته ور وښیو، دې کې سیف یې کړو. اول په جاب کې دلته موږ فرضاً تاسو یو ځای کار کوئ، د پایپ کار دی یا د سړک کار دی یا کانل کار دی، نو تاسو بیخي ډېر نقطې لرئ، نو تاسو سایه کې نشئ کوئ چې هر نقطه ځان ته خپل ټوټیشن ته داخل کړئ. نو هغې د خاطر تاسو ځای یو آرام ځای کې کښېنئ، ټول خپل ډاټا دلته سیفوئ. کله چې دې باندې کلیک کوو نو کې ان کارډ دا راځي، دې باندې کلیک کوو نو هر ډاټا خپل مونږ چې دی ځان ته مونږ دا جدول کې نارت ایسټینګ الیویشن ټول راکړي، دانه په دانه ثبتوو، نوم ورته ورکوو. او دا کمز انپوټ په واسطه باندې مونږ یو کمز آوټپوټ هغې په واسطه مونږ د ډاټا د دستګاه څخه کمپیوټر ته انتقالوله. یو کم انپوټ دی چې که چیرې مونږ تاسو دا ډاټا په صاف کې اوسېږي، سافټ فایل کې اوسېږي، نو مونږ تاسو کولی شو چې یو ځل زرهاو زر نقطې 200 نقطې 800 نقطې یو ځل خپل دستګاه ته انتقال کړو. بل ډیلیشن دی، یعنې هغه شیان چې موږ دا ډیلیشن دا کار کوي کوم شی چې موږ خپل دستګاه ته داخلوو او یا هم ورښیو، نو کولی شو دې په واسطه دا له منځه یوسو، ډیلیټ کړو. یعنې نور ډاټا تر اوسه پورې چې دی موږ تاسو دې ته خپله ډاټا نه ده ښودلې. ویو څنګه کولی شو هغه ډاټا چې موږ تاسو خپل ټوټیشن ته داخل کړي ده، سیف کړي ده، هغه وګورو. کلیر یعنې که چیرې تاسو غواړئ دا ټول ډاټا چې تاسو د سیف کړي دا یو ځل پاک کړئ، نو یو ځل کلیر وایي ټول یو ځل پاکوي. او دا کم سټپ چې هلته دا همغه اپشن دلته هم شته دی. بل دی کود، دا کود څخه هغه وخت استفاده کېږي فرض مثال تاسو یو ځای کې په سړک کې کار کوئ، نو تاسو په سړک کې مختلف شیان لري، لکه کازوې د کازوې پوینټونه په کوم نوم یا په کوم کود باندې وښیي، یا مثلا کلورټ راځي هغې ته کوم نوم دی، فرض مثال CL، یا فرض مثال داسې دیوالونه راځي په هغه کې ستاسو د سړک په جریان کې، نو دې د خاطر تاسو خپله کودونه ورکوئ دلته. بیا هغه په سایه کې ستاسو که پوینټ ورته ورکوئ یا پوینټ اخلئ، نو دا کود ورته انتخابوئ، خپله به معلومیږي. ډیلیشن د دې کودونه ډیلیټول دي. کوډ ویو دا کودونه تاسو مثلا دې ته سیف کړي دي، د هغې کتل چې مثلا دا کودونه اوس مثلا BM یعنې بچ مارک دا کود ورته ورکړی دی. کلیر لیست که چیرې کلیک یعنې څونه تاسو دلته کوم لیستونه صف کړي دي، څونه کودونه ورکړي دي، هغه یو ټول تاسو ته پاک کوي.